پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد ورونو، په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې کله به موسی بن نصیر رحمه الله د بربریانو مقابلې ته ته نو هغه ځوان به یې له ځانه سره ملګری کاوه او همدارنګه موسی بن نصیر هغه ته په آزاد پوځ کې یوه دنده هم ورسپارلې وه. نو موسی بن نصیر رحمه الله ته څرګنده شوه چې هغه نه یوازې دا چې د لارښوونې وړتیا لري بلکې د پرمختګ او برید لپاره هم ډیر مناسب دی. ورونو، موسی بن نصیر رحمه الله هغه په یو ډګر کې امتحان کړ او د یوې ډلې قومندان یې وټاکه. لږ ځنډ وروسته هغه د سالار مرستیال وټاکل شو. خو ورونو، دې ځوان ډېر مخکې اسلام منلی و. نو موسی بن نصیر رحمه الله د هغه نوی نوم طارق کېښود. ورونو، لکه څنګه مو چې په تیرو برخو کې یادونه کړې وه چې زموږ او ستاسې را روان بحث او لړۍ به د اسلام د ستر او نومیالي اتل طارق بن زیاد رحمه الله په اړه باندې وي. نو دا دی اوس موږ او تاسې له طارق بن زیاد رحمه الله سره شناخته کیږو او له هغه سره یو تاریخي له پندونو او عبرتونو څخه ډک سفر د اروپا په لور باندې پیلوو. ورونو، تاسې ته به پوښتنه پیدا کیږي چې طارق ابن زیاد څوک و او کومې کارنامې یې ترسره کړي دي. طارق ابن زیاد رحمه الله د بربر قوم او د شمالي افریقا د اصلي اوسیدونکو څخه و. یعنی دی عرب نه و. کله چې موږ بربر قوم یادوو نو کېدلی سي ډېرو ملګرو ته به دا فکر پیدا کیږي چې د دغو قوم خلک به هم تور پوستي وي. خو داسې نه ده. بربریان سپین پوستي دي، ژیړ ویښتان او شنې سترګې لري، یعنی د اروپایانو سره زیات شباهت لري. نو طارق ابن زیاد رحمه الله هم په همدې ډول باندې صفات درلودل، یعنی قوي بدن، ژیړ ویښتان او ښایسته څېره یې درلوده. خو دلته کله چې په اندلس باندې د نوي لښکر لپاره د سالار خبر رامنځته شوه نو د موسی بن نصیر رحمه الله سترګې په طارق بن زیاد ولګېدې. په هغه کې یو لوی صفت دا و چې پرمختګ کوونکی او برید کوونکی انسان و. یوازې پرمختګ یې پېژنده، د بیرته او په شا تللو سره نااشنا و. ورونو، د برخې په دغه حصه کې یوه یادونه اړینه ګڼم. ورونو، که چېرته د تاریخ زرینې پاڼې راوسپړو، د مشرانو خدمت په یو مسلمان کې عجز، بردوباري او داسې پاک اعمال پیدا کوي چې پایه لکه د طارق بن زیاد رحمه الله په څېر باندې ټولنې ته د یو زړور له هره اړخه په طول پوره او باتور اتل راوتلی وي. که چېرته تاریخ ته وګورو، د اسلام له پیله بیا تر اوسه پورې چا چې د خپلو شرعي عمراو اطاعت او خدمت په عسر او یسر، یعنی اسانۍ او سختۍ کې ترسره کړی، هغوی ته الله جل جلاله یو منزلت او درجه ورکړې. خو هر مسلمان باید د خپل امیر اطاعت په شرعي امورو کې ترسره کړي، نه په غیر شرعي امورو کې. نن چې هر ملګری له عمراو سره د خادم، ساتونکي یا هم د نورو دندو د ترسره کوونکو په توګه باندې خدمت کوي، تاسې د خپل رئیس یا هم نورو مشرانو له تلو راتلو، ورځنیو نیکو اعمالو، سیاسي بصیرت
او ټولنیزو نیکو روابطو څخه مثبت فکر واخلئ او په راتلونکي کې دې امت ته د خدمت په لار کې ورڅخه ګټه پورته کړئ. ځکه چې زموږ او ستاسې په مشرانو باندې د الله جل جلاله ډېرې ازموینې راغلي دي، خو الحمدلله ډېری زموږ او ستاسې مشران له هغو ازموینو څخه په بریالیتوب سره راوتلي دي او اوس د مسلمانانو په خدمت کې لګیا دي. تاسې به وګورئ چې طارق ابن زیاد رحمه الله څومره فتوحات او د الله جل جلاله د دین لپاره څومره خدمتونه ترسره کوي. طارق بن زیاد څوک و؟ هغه د مسلمانانو د یو فاتح او اتل خادم و چې د همدې خدمتونو په پایله کې د مسلمانانو د سالاري درجې ته هم ورسید، چې پر روانو رښتینو کیسو کې به پوره تفصیل واورئ ان شاء الله تعالی. اوس به راسو خپلې کیسې ته. نو موسی بن نصیر رحمه الله د هغه اتل نوم طارق کېښود. کله چې په اندلس باندې د نوي لښکر لپاره د سالاري خبره کېده، نو د موسی بن نصیر رحمه الله سترګې په طارق ابن زیاد رحمه الله باندې ولګېدې. په هغه کې یو لوی صفت دا و چې پرمختګ کوونکی او برید کوونکی انسان و. یوازې پرمختګ یې پیژنده، د بیرته او په شا تللو سره نه اشنا و. موسی بن نصیر رحمه الله طارق بن زیاد راوغوښت او هغه ته یې وویل چې په اندلس باندې د برید کوونکي لښکر ستر سالار بربری ګربت ټاکم. د الله تعالی جل جلاله څخه هیلهمند یم چې ته به په پوره اخلاص خپله دنده سرته ورسوي. بیا د هغه په وړاندې نقشه وغوړوله او ویې ویل دغه د اندلس نقشه، ته به په څه ډول په دې هیواد باندې برید کوې، او دا هم په فکر کې ولره چې ستا د لښکر شمیر به 7000 غازیان وي، له دې څخه کم کېدلی شي خو زیات نه. ورونو تاسې پوهېږئ چې طارق بن زیاد رحمه الله موسی بن نصیر ته څه وویل؟ طارق بن زیاد نقشه راټوله کړه، وینغاړله او یو لوري ته یې کېښوده. طارق بن زیاد وویل ښاغلی امیر، زه به د اندلس په ساحل باندې په داسې شکل خپل پوځ پلی کوم چې وړاندې تلل به وي او په شا راتلل نه، او په شا راتلل به د هیڅ چا په تصور کې هم نه وي. فتح یا مرګ به زموږ شعار وي. د موسی بن نصیر په بوډا شونډو باندې مسکا راغله او یې ویل ان شاء الله. ورونو هلته بیا د قیروان ښار د مصر او افریقا د امارت مرکزي ښار او د پلازمینې شکل یې درلود. سمدستي په قیروان کې د غشو، برچو، تورو او نورو جنګي سامانونو جوړېدل او تیارېدل پیل شول. تر ټولو زیات غشي او غورځونکي برچې جوړېدلې. موسی بن نصیر رحمه الله حکم کړی و چې دا دوه شیان باید دومره زیات جوړ او یوړل شي چې بیا دا احوال را نشي چې دا شیان خلاص ول، ځکه په لاره کې سمندر دی او دښمن هر وخت کولی شي زموږ د مرستې لاره بنده کړي. طارق بن زیاد رحمه الله د خپل لښکر روزنه او تربیت پیل کړ. هغه له جولین څخه پوښتلي و چې د جګړې سیمې څه ډول جوړښت لري او جغرافیه څه ډول ده. جولین ورته ټول شیان ټکي په ټکي باندې تشریح کړي. خو ورونو اندلس د شمالي افریقا سره ډېر توپیر درلود. هلته سیندونه، خوړونه، ویالې، نهرونه او شنې ځمکې ډېرې وې، ځکه طارق د اندلس د جغرافیوي جوړښت په بنسټ خپل پوځ ته روزنه ورکوله. بالاخره د حرکت او تللو ورځ راورسېده. ورونو موسی بن نصیر رحمه الله به همدلته پرېږدو. د طارق بن زیاد رحمه الله سره به د سمندر هغه بلې غاړې ته ور واوړو. ورونو طارق بن زیاد ته چې کوم لښکر ورکول سوی و د هغه شمېر 7000 غازیان و، چې په دې کې 200 غازیان سپاره او پاتې بیا پیاده و. دا ټول لښکر د بربریانو څخه جوړ شوی و. د بربریانو په هکله خو مو مخکې څه نه څه معلومات تاسې ته وړاندې کړي ول، او لکه مخکې مو چې یادونه وکړه چې بربری قوم به کله مسلمانېده او کله به بیرته مرتد شول. خو دا ډېر غیرتي قوم و. هغه قوم و لکه څنګه چې نن افغانان د ټولې مځکې په مخ باندې د کفارو په مقابل کې په زغرده باندې ولاړ دي. هیڅ فرمایش ته د دوی سر نه ږدي. هغه قوم هم ډېرې ښې ځانګړتیاوې درلودې. په زړورتوب کې هم نوم درلود چې په حمله، فتح او مختطا کې پوره مهارت درلود. خو د مرتد کېدلو او له اسلام څخه د اوښتلو علتونه په کتابونو کې دوه ذکر سوي دي. اوله خبره دا چې عقبه بن نافع رحمه الله
په ډېرې تیزۍ سره هیوادونه فتح کول او دوی پر مخ باندې ته خو شاته یې امن نه ټینګاو. نو په همدې اساس مسلمانان د شا له طرف نه بیرته محاصره شول او عقبه بن نافع رحمه الله هم پکې شهید شو. خو موسی بن نصیر رحمه الله چې کله والی شو نو په ډېر صبر او حوصلې سره یې فتوحات شروع کړل او کوم ځای به یې چې فتح کړ نو لومړی به یې لکه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په څیر هلته امن او ثبات قایم کړ او بیا به مخکې لاړ او نور ځایونه به یې فتح کول. نو ځکه موسی بن نصیر رحمه الله دغه فتح په 6 یا 7 کلونو کې سرته ورسوله، په داسې حال کې چې عقبه بن نافع رحمه الله به په 2 میاشتو کې دا کار کاوه. ورونو، دوهمه ستونزه په هغه وخت کې دا وه چې هغه جنگي حالات ول په فتح شویو سیمو کې خلکو ته د اسلام تعلیم او ښوونه په صحیح شکل سره نه کېده. نو د دې لپاره موسی بن نصیر رحمه الله د شام او حجاز څخه تابعین علما راوغوښتل تر څو خلکو ته تعلیم ورکړي. نو هماغه و چې خلک د اسلام په مبارک دین کې ډلې ډلې داخل شول او د اسلام سپاهیان شول. خو ورونو، دا بربری قوم ډیر زړور او جنگي قوم چې طارق بن زیاد رحمه الله هم له همدې قوم څخه و. خو لکه څنګه چې مخکې موږ د ځینو اشتباهاتو یادونه وکړه، نو د هغو اشتباهاتو پر بنسټ باندې په اوس زمانه کې هم په هر ځای کې چې اسلام قائمیږي اوس هم باید له حکمت څخه د ډکو علماو په واسطه باندې دا عوامل پیدا شي چې دغه افغان غیرتي قوم ولې له راغلیو اشغالګرو سره دوی ملګري شول، ولې د دوی فکرونو باندې دومره ژور کار وشو چې د امریکایانو ټولو موخې دوی سرته رسولې، او ولې دوی له اسلامي فکر او اسلامي رعب، هیبت او دبدبې څخه لرې کړای شول. ورونو، اوس یې هم د حل لار همدا ده لکه کومه لار چې موسی بن نصیر رحمه الله په هغه وخت کې ټاکلې وه. هغه دا چې په اوس وخت کې باید هغه خطا ایستل شوي مسلمانان چې په تیر انقلاب کې د امریکایانو تر څنګ ولاړ ول، ښایي د هغوی په ذهن کې ډېرې پوښتنې حل سوي وي. هغه تبلیغات چې امریکایانو د مجاهدینو په هکله باندې ولس او هغو کسانو ته کړي ول چې هغه له دوی سره څنګ په څنګ باندې جګېدل، کېدلی شي ډېر مشران او کشران د هغه وخت هغه خلک چې د امریکایانو په څنګ کې ولاړ ول اوس په حقیقت باندې پوره پوه سوي وي. خو که چیرې له هغوی سره کومې پوښتنې او هغه غوټې وي چې تر اوسه پورې نه دي خلاصې کړې، او هغوی دې له خپلو ځانونو څخه دا پوښتنه هم وکړي چې یو مسلمان زه په افغانستان کې او یو طالب یا مجاهد و، ولې یې ماته معاشات راکول، ولې یې زه په څنګ کې ګرځولم، ولې یې ماته اسلحې او نور امنیتي سامانالات راکول، او بل اړخ ته ولې په یو مجاهد پسې کلي او باندې غرونه او رغونه لټول، هر ډول تخنیکي وسایل یې په کار باندې اچول تر څو هغه مجاهد د امت غمخوار او یو مخلص مسلمان په شهادت باندې ورسوي. دغه پوښتنې دې ټول دی ځواب کړي او د دې پوښتنو په اړه دې مکمل معلومات راټول کړي. بیا دې فکر وکړي چې څومره غلطې لارې وې چې دوی به په هغو باندې تلل، څومره غلط فکرونه ول چې د دوی په اذهانو کې ځای پر ځای شوي ول، څومره غلط اعمال ول چې له دوی څخه صادرېدل. خو ورونو، دا ډول افراد باید د اسلام تاریخ مطالعه کړي. که د اسلام تاریخ ته وګورو کومو کسانو چې له اسلام سره دغسې سترې جفاوې ترسره کړې او وروسته بیا دوی په حقیقت باندې پوه شول، نو بیا د اسلام لپاره ډېر ستر فتوحات او بری ترسره کړي دي. د صحابه کرامو په تاریخ کې تاسې کتلی شئ. ورونو او خویندو، که چېرته له صحابه کرامو څخه رانیولې بیا تر اوسه پورې د تاریخ پاڼې راواړو، نو پوه به سو چې هر وخت مسلمانان په یو منطقه او یوه سیمه کې قدرت ته رسېدلي دي. اگر که کفارو په هغه ساحه او سیمه کې شکست خوړلی او تر خپلو ملکونو پورې رسېدلي دي، خو بیا هم هغلته په قرار باندې نه دي ناست، لکه اوس چې الحمدلله او کفارو شکست خوړلی په خپلو ملکونو کې دي. که څه هم په میډیا باندې د دوی ځینې غونډې افشا کېږي او یا یې هم ترسره کوي، نو د دوی فعالیتونه دومره ورو هم نه دي. دوی په خپلو منځونو کې پټ مجالس ترسره کوي، دوی په خپلو ملکونو کې د خپلو استخباراتي شبکو په مټ باندې د مسلمانانو په ضد باندې ډول ډول پلانونه جوړوي چې په راتلونکي کې مسلمانان څه ډول وځپي، څه ډول بې اتفاقه کړي او څه ډول خپلو موخو ته د مسلمانانو په واسطه باندې ورسیږي. د توبې دروازې نه دي تړل شوې او همدارنګه د مسلمانانو په مخ کې ډېر لوی لوی کارونه پراته دي، ډېر ملکونه دي
چې ان شاء الله تعالی مجاهدین ورونه به د خپل عمراو د اطاعت پر رڼا کې فتح کوي او نوي محاذونه به هغه څنګه خلاصيږي. ورونو دا چې په ملک کې اوس الحمدلله امن دی ورونو، چې کیسه مو هیره نسی ان شاء الله تعالی کیسې ته بیرته ورګرځو. خو ټول مسلمانان رونه او خویندې په دې باندې باید پوه وي چې کفار هر وخت موږ ته په کمین کې دي، موږ تخریبوي. زموږ هر ډول بریالیتوبونه د دوی نه دي خوښ او دوی به د هغو بریالیتوبونو په مخ کې موږ ته هر ډول خنډونه رامخته کوي. لومړی لوی خنډ یې دا دی چې د مسلمانانو په منځ کې نفاق رامنځته کوي او بیا خپلو موخو ته پرې رسیږي. خیر رابس خپلې کیسې ته. بالاخره د حرکت او تللو ورځ راورسېده. طارق بن زیاد رحمه الله ته چې کوم لښکر ورکول سوی و د هغه شمېر 7,000 غازیان و چې په دې کې 200 غازیان سپاره او پاتې پیاده و. دا ټول لښکر د بربریانو څخه و. جولیان هغوی ته 4 ډېرې لوی کښتۍ او د هغو کښتیو چلوونکي هم ورکړل. په دې 4 کښتیو کې ټول پوځ، اسونه او سامان ځای پر ځای شول. طارق بن زیاد رحمه الله د مصعب بن نصیر څخه د رخصت اخیستلو په وخت کې وویل: ښاغلی امیر، تاسې ته به یوازې د فتح او بری خبر راځي. مصعب بن نصیر وویل: ابن زیاد، دا خبره له یاده مه باسه چې د دښمن لښکر تر 100,000 هم زیات کېدای شي. طارق بن زیاد وویل: هر وخت او په هره جګړه کې د کفارو شمیر تر موږ ډیر زیات وي. زه اوس تاته یو زیری درکوم. ما تیره شپه په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید. هغه ماته زیری را کړی دی چې د همت او صبر لمن خوشې نه کړې فتح ستاسې ده. ورونو د طارق ابن زیاد دغه خوب عیسائی تاریخونو هم په خپلو کتابونو کې لیکلی دی. کله چې کښتیو خپل لنګرونه پورته کړل نو په ساحل کې په زرګونو خلک، میرمنو، کوچنیانو او پیغلو د دعا لپاره لاسونه پورته کړل. کښتیو حرکت پیل کړ او له ساحل څخه په کراره لرې کېدې. د میرمنو په سترګو کې اوښکې راغلې، ځکه چې د دې غازیانو مړي هم چا بیرته نشو راوړلی او هلته به خاورو ته سپارل کېدل، ځکه 7,000 مخلص مجاهدین د کفارو له 100,000 لښکر سره مخامخ کېده. خو ورونو هغوی د الهي پیغام د رسولو لپاره د تل لپاره د سترګو څخه پناه کېدل او همدې خبرې د میرمنو په سترګو کې اوښکې روانې کړې وې. دا دومره اسانه خبره نه وه، خو دا چې د دوی ایمانونه مضبوط او قوي ول نو دوی خپلو خاوندانو، زړه ته ورتېرو بچیانو او د زړه ټوټو ته دعاوې کولې. اگر که ډېره سخته صحنه وه خو بیا هم د اسلام لپاره قرباني وه او د اسلام لپاره د جهاد غږ و. نو په هر وخت کې کله چې د اسلام لپاره غږ کیږي زموږ خویندې باید صبر او حوصله ولري. لکه په تیر انقلاب کې هم ډېرې میندې بورې او ډېرې خویندې کونډې شوې، خو د هغوی د قربانیو په برکت باندې اوس الحمدلله دا ملک د کفارو له نجسو بدنونو څخه په امن او پاک دی. ورونو دا د جولای 9 او 1911 میلادي کال و. کښتۍ روانې وې تر څه مزل وروسته په یوه ساحلي سیمه کې ودرېدې چې بیا وروسته د هغې نوم جبل الطارق شو او تر اوسه پورې په همدې نامه باندې یادېږي. ورونو که چېرته جبل الطارق تاسې په انټرنیټ کې وګورئ ان شاء الله تعالی بیا به د هغه ځای ښکلاوې تاسې په حیرت کې واچوي چې هغه ملکونه ولې اوس د مسلمانانو په لاس کې نشته. خیر کله چې ټول غازیان له کښتۍ څخه ښکته شول نو طارق بن زیاد رحمه الله هغوی په پوځي ترتیب او تنظیم سره ودرول. د کښتۍ چلوونکي یې جلا ودرول. طارق بن زیاد رحمه الله په آس باندې سپور په یو لوړ ځای باندې ودرېده او بیا یې وویل: ورونو څه فکر کوئ چې طارق بن زیاد رحمه الله به خپل زړور او باتور پوځ ته کومه وینا کوي؟ او څه فکر کوئ چې ها خواته د کفارو 100,000 لښکر او دې خواته 7,000 غازیان دي، د دوی ترمنځ به کومې خونړۍ جګړې رامنځته سي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به پر روانو برخو کې سره له جهادي ګټورو او پندامیزه تفسیرو واورئ ان شاء الله تعالی. د 9مې برخې پای.
د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.